پرون ماخستن یې د پرلط کمیټې ته ډي سي ورغوښتي وو چې راسئ د ښار کې چې کوم موجوده صورتحال دی پر دا باندې به یې څه حال احوال سره شریک کړو. نو 12 بجې پرلط کمیټې ورغوښته ده. نو هغه چې دننه ډي سي افیس ته تللي دي په هغه کې صادق دی، غوث الله دی، عنایت الله عزیزي دی، او دته مولادا دی، قیوم دی، بوګی دی او داسې ملګري دي. دغه هلته په مذاکرات سره اخته دي او بس دوی پر هغو باندې هلته ټریډ کړی دی د ډي سي په افیس کې. هغه ټوله د ځانه سره وړي دي او په هغه کې داسې دي چې اوس مو اطلاع دا ده چې دوی ماشاءالله نامعلوم مقام ته دي که دې جیل ته وړي دي. بیا په دویم کې بیا داسې کړي دي چې په هغه شپه په ډېر لوی تعداد د فورسز وو، په کې اف سي ده، ورسره ریویز دي، ملیشیا ده، پولیس دي. بیا چې پر ګړنګ چیک پوسټ باندې چې کوم د کوژک بندیز دی دلته اټالیان چې کوم ناست دي د هغه خیمو باندې حمله کړې ده، پیرنګونه دي او مختلف وسلې پر استعمال یې کړي دي. او بیا د دې ګرد خیمه او سامانونه چې پراته دي کوم موټرسایکلان دي که هر څه دي دا سوځلي دي. دلته بیا د دې ځای څخه مصطفی غازیان او دته نور ملګري وړي دي، 15 زخمیان کړي دي. نو د هغه بعده بیا په ښار کې مجموعي طور هړتال سو، بیا مظاهرې سوې. اوس د ډي سي د دفترو مخ ته د سایرس درنه شروع ده. ښار کې حالات ډېر کړکېچن دي، حالات خراب دي. نو فلحاله دا صورتحال دی. په ښار کې د 3 ورځو سرایسي ټوټل انټرنیټ بند دی، موبایل سیګنل هر څه یې بند کړي دي.